سلامونه دوستانو، راځئ چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکړو. ښایسته پوښتنه یې کړې ده، مهمه پوښتنه یې کړې ده. زدران کینګ صاحب وایي په الماني ژبه څنګه وایو دا ریلګاډی یعنې ټرین چیرته ځي؟ داسې وایي wohin fährt dieser Zug. wohin fährt dieser Zug. دا ریلګاډی چیرته ځي؟ Zum Beispiel د مثال په توګه زه وایم دا اورګاډی فرانکفورت ته ځي. په الماني ژبه داسې وایو dieser Zug fährt nach Frankfurt. dieser Zug fährt nach Frankfurt. وای دا ریلګاډی فرانکفورت ته ځي. دوستانو لاندې جمله تاسو وایي دا ریلګاډی څو بجې ځي؟ دا ریلګاډی څو بجې ځي؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایي دا جمله په الماني ژبه. که غواړئ ما سره الماني ژبه زده کړئ، ما سره اوسئ او ډېر څه په کم وخت کې زده کړئ. سلامونه دوستانو، د الماني ژبې مهم اصطلاحات او ګرامري اصطلاحات دي او مهم اصطلاحات دي زده کړئ. کله چې موږ وایي که ته په الماني ژبه وایي وین وایي که رانغلې درنه خفه کېږم. بل ماته وایي وروسته، یو څه وخت وروسته. په الماني ژبه وایي ناخ. موږ وایي مخکې له ډوډۍ، مخکې له اودسه، مخکې له کاره. مخکې ته په الماني ژبه وایي مخکې. بل مطلب وایي له هغه وخته مطلب له 6 کاله راهیسې، له 5 میاشتې راهیسې. نو دغه ته وخت موږ استفاده کوو د وخت seit 2 Jahre مطلب د 2 کاله راهیسې. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایي که رانغلې بیا درنه خفه کېږم. تاسو دا جمله په کمنټ کې ولیکئ، ګورئ چې څوک دا جمله صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، زه بیا ستاسو په خدمت کې د خان صاحب پوښتنه مهمې جملې پوښتنه کړې دي. وایي اختر رانږدې ده، په الماني ژبه څنګه وایو؟ زه سلماني ته ځم یا سلماني ته روان یم. په الماني ژبه داسې وایو ich gehe zum Friseur. بله پوښتنه دا کړې وایي زه خپل ویښتان جوړوم یا کټ کوم. په الماني ژبه داسې وایو ich schneide meine Haare. زه خپل ویښتان جوړوم. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایي چیرته روان یې؟ تاسو کولی شئ دا جمله په کمنټ کې ولیکئ، ګورئ چې څوک دا جمله صحیح لیکي. په آخر کې به تاسو ته هم د دې جواب لیکم. کولی شئ ما سره الماني ژبه زده کړئ او یوټیوب ته هم ورتلی شئ. د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه 3 جملې جوړوم. مهمې جملې دي. کله چې موږ چاته وایو کولی شم چې لاړ شم، په الماني ژبه داسې وایو کولی شم. دلته په معنا دا اجازه ده چې لاړ شم. دا اجازې ته وایو فارمل طریقې سره داسې وایو darf ich gehen. کولی شم چې لاړ شم یا اجازه ده چې لاړ شم. بله جمله را وایي اجازه ده چې راشم. په الماني ژبه داسې وایو darf ich kommen. اجازه ده چې راشم. دوستانو ما سره آخري جمله دا ده وایي اجازه ده چې پوښتنه وکړم. په الماني ژبه داسې وایو darf ich fragen. اجازه ده چې پوښتنه وکړم. مهمې جملې دي، زده کړئ او ما سره اوسئ چې الماني ژبه په ګډه زده کړو. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه هغه جملې زده کړو تاسو چې ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کېږئ. کله چې تاسو ته څوک وایي چیرته په الماني ژبه داسې وایي wo bist du. بیا تاسو ورته وایي د مثال په طور زه په کور کې یم. په الماني ژبه داسې وایي ich bin zu Hause. زه په کور کې یم. که تاسو د باندې یاستئ وایي زه بهر یم یا د باندې یم. په الماني ژبه داسې وایو ich bin draußen. زه د باندې یا بهر یم. که تاسو په داخل کې یاستئ، په دفتر کې یاستئ، په کور کې یاستئ، خو په داخل په کوټه کې یاستئ، په هر ځای کې یاستئ، په الماني ژبه داسې وایو ich bin drinnen. مطلب زه په داخل کې یم. دوستانو که غواړئ الماني ژبه زده کړئ بهترین فرصت ده یوټیوب چینل ته هم ورتلی شئ. د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی او زما همدغه یوازینی ټیک ټاک ده. دلته تاسو خپلې پوښتنې هم کولی شئ. تاسو به زه په وخت سره جواب درکړم. ګورو چې څوک ما سره الماني ژبه په کم وخت کې زده کولی شي.
سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې مهمې جملې زده کړو. کله چې تاسو چاته وایئ هغه ما ځوروي یا هغه ماته مزاحمت کوي، په الماني ژبه داسې وایو شتویت مش، هغه ماته مزاحمت کوي. بله جمله ده کله چې تاسو یو ځای ته لاړ شئ مېلمانه یاستئ، په الماني ژبه وایو زه دلته مېلمه یم، داسې وایو ich bin hier Gast. ich bin hier Gast وایي زه دلته مېلمه یم. بله مهمه جمله دا ده چې تاسو په کمپونو او په هایمونو کې یاستئ، څوک په ژبه نه پوهېږي وایي زه ترجمان ته اړتیا لرم، زه ترجمان ته اړتیا لرم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich brauche einen Dolmetscher. ich brauche einen Dolmetscher. زه یو ترجمان ته اړتیا لرم. دوستانو تاسو کولی شئ الماني ژبه ما سره زده کړئ، په کم وخت کې ډېرې خبرې روانې جملې زده کړئ. کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی. داسې جملې مې درته جوړې کړې دي چې تاسو هم پوهیږئ چې روزمره ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. وایي زه باید اوس لاړ شم، زه باید اوس لاړ شم. باید دلته باید موږ داسې وایو ich muss jetzt gehen. ich muss jetzt gehen. زه باید اوس لاړ شم. دوستانو که موږ بیا چاته وایو بیړه مه کوه، تعدي مه کوئ، په الماني ژبه داسې وایو beeilen Sie sich nicht. beeilen Sie sich nicht وایي بیړه یعنې تعدي مه کوئ. دوستانو یوه جمله ده په الماني ژبه موږ څنګه وایو نن شپه هم پاتې شه، نن شپه هم پاتې شه. تاسو که مېلمانه راغلي دي تاسو ورته وایئ چې نن شپه هم پاتې شه، په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، هغه جملې چې تاسو ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کیږئ او تاسو ته ګران دوستان وي او تاسو ورته وایئ زه باید تا سره ووینم، زه باید تا سره ووینم، په الماني ژبه داسې وایو ich muss mit dir treffen یا ملاقات وکړم، زه باید تا سره ووینم یا ملاقات وکړم. ټوله یوه معنا ورکوي. بله جمله دا ده وایي زه تا یادوم، ته مې یادېږې، په الماني ژبه داسې وایو ich vermisse dich. ich vermisse dich وایي زه تا یادوم یا ته مې یادېږې. ما سره ښه جمله ده وایي زه باید تا سره خبرې وکړم، زه باید تا سره خبرې وکړم. دوستانو باید ته موږ وایي muss، په الماني ژبه داسې وایي ich muss mit dir sprechen. ich muss mit dir sprechen. زه باید تا سره خبرې وکړم. دوستانو تاسو کولی شئ دا جملې خپلو دوستانو ته، خپل فامیلي نفرو ته، خپل فامیلي غړو ته استفاده کړئ. کولی شئ ما سره الماني ژبه زده کړئ. یوټیوب ته هم ورتلی شئ، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی. دوستانو دا چې په آلمان کې موږ د هر څه لپاره ترمین اخلو، راځئ چې دلته زده کړو څنګه کولی شو موږ یو ځای کې ترمین واخلو. ډاکټر سره وي، سوسیال سره وي، جاب سنټر کې وي، تاسو کولی شئ داسې په دې طریقه ترمین واخلئ. د مثال په توګه وایي زه د دوشنبې په ورځ د ملاقات وخت غواړم. تاسو ورځئ په الماني ژبه په فارمل شکل سره تاسو داسې ویلی شئ ich hätte gerne einen Termin am Montag. زه غواړم د ملاقات وخت واخلم د دوشنبې په ورځ. بیا موږ ورنه دا پوښتنه هم کوو وایي د دوشنبې په ورځ د ملاقات وخت لرئ؟ آیا تاسو د دوشنبې په ورځ د ملاقات وخت لرئ؟ د ترمین وخت په الماني ژبه داسې وایو haben Sie am Montag einen Termin frei. haben Sie am Montag einen Termin frei. داسې جملې زده کولو لپاره ما سره اوسئ. دا ډېرې مهمې جملې دي، تاسو بغیر د دې جملو دلته ژوند په ډېر مشکلات سره تېرېدلی شي. دوستانو کله چې تاسو سره څوک مشوره کوي یا تاسو څوک وایي آیا دا کار صحیح ده، آیا دا خورئ، آیا دا تاسو سره خوند کوي، آیا ته دا کپړې، آیا دا موبایل اخلي، تاسو ورته بیا وایي هو دا مناسب دی. کله چې تاسو یو چاته وایي دا صحیح ده، دا مناسب دی، دا ښه دی، په الماني ژبه داسې وایو یا das passt gut. لکه تاسو زه وایم آیا غواړئ دغه پتلون واخلئ، ته وایي دا صحیح دی یا مناسب دی، داسې ورته وایي یا das passt gut. که وایي نه دا متاسفانه دا مناسب نه دی یا ښه نه دی، په الماني ژبه دا اصطلاح داسې وایي nein das geht leider nicht. nein das geht leider nicht. دا صحیح نه دی، متاسفانه دا مناسب نه دی. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایي په دغه ورځ زه مصروف یم.